السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو زیاتره کسانو دا پوښتنه کړې وه چې ته موږ ته راوښیاست موږ څنګه کولی شو چې په خپل فیسبوک آی ډي کې یو تصویر شیر کړو یا ویډیو شیر کړو نو هغه د نور کسان نس کتلی خالي د موږ کتلی سو. او دوستان بیا چې کله هم تاسې په خپل فیسبوک آی ډي کې یو تصویر شیر کړئ یا ویډیو شیر کړئ نو هغه به خالي تاسې کتلی سي، نه به ستاسې ملګري کتلی سي، نه به نور کسان کتلی سي، خالي به تاسې کتلی سي. یعنې بیا که چیرې تاسو غواړئ په خپل فیسبوک آی ډي کې تصویران پټ کړئ یا نور شیان پټ کړئ نو هغه هم تاسې د دې طریقې په ذریعه سره په خپل فیسبوک آی ډي کې پټولی سي. نو بیا به هغه تصویران هیڅوک هم نس کتلی، خالي به تاسې کتلی سي. نو دوستانو ډېر خوندور سټینګ ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو چې پیدا واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو راځو دوستانو، اوس مثال لمه سره په ګیلري کې څو تصویران دي. زه غواړم دغه تصویران په خپل فیسبوک آی ډي کې پټ کړم چې بیا یې هېڅوک هم نس کتلی، نه به زما ملګري کتلی سي، نه به نور کسان کتلی سي، خالي به زه کتلی سم. نو دغه تصویران به موږ په خپل فیسبوک آی ډي کې څنګه پټوو؟ دې لپاره به سمپل اول تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ دلته به سمپل په فوټوز بټن باندې کلیک وکړئ. اوس کوم یو تصویر پټوئ یو هم کولی سي، کوم ډېر په یو کول ډېر هم په یو کولی سي. اوس مثال زه اول دغه یو تصویر وښیم، په هغه تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ نو اوس مثال دغه تصویر زه غواړم په خپل فیسبوک آی ډي کې پټ کړم چې دغه بیا نور کسان نس کتلی، خالي به زه کتلی سم. ګور دوستانو، کله چې تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ دلته یو اپشن راځي د پریویسي په نامه، دغه ګور په فرینډز باندې ولاړ ده. په دې باندې به سمپل تاسو کلیک وکړئ. په دې کله تاسو کلیک وکړئ ګور دا په ډېرو آیډیانو کې په پبلیک ولاړ، په ډېرو آیډیانو کې په فرینډز باندې ولاړ. که چیرې دا په پبلیک باندې تاسو ودروئ بیا یې هر څوک کتلی سي. دغه تصویر چې کله تاسو په فیسبوک کې بیا شیر کړئ هر څوک به کتلی سي، که له تاسو سره ملګري وي که نه ټول به کتلی سي. او کوم په فرینډز باندې ودروئ بیا به خالص تاسو ملګري کتلی سي. دلته بیا دریم اپشن د فرینډز ایکسپټ، دغه کوم چیرې والو دلته بیا تاسو څو کسان ورښولی سي چې دغه کسان دې نس کتلی، نور بیا کتلی سي. راځو په دې کې بل اپشن د سی مور، په دې کله تاسو کلیک وکړئ. په دې کې بیا موږ سره څلورم اپشن د سپیسیفیک فرینډز، په دغه کله تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ستاسو ملګري راواړوي. یعنې درې کسان که تاسو وروښول خالي بیا هغه درې کسان کتلی سي، نور به نس کتلی. او که چیرې تاسو غواړئ چې یا دغه تصویران دې هېڅوک هم نس کتلی، خالي دې زه کتلی سم، په دې کې ګوره اخري اپشن د اونلی می، په دغه اونلی می باندې به ټیک مارک ولګوئ. په ډن بټن باندې کلیک وکړئ، ګور دلته اوس لاک ورسره رالی. اوس کله هم دغه تصویر تاسو شیر کړئ په فیسبوک آی ډي کې نو دغه به هېڅوک هم نس کتلی، خالي به تاسو کتلی سي. دغه رقم کوم چیرې نور تصویران اډول هم سمپل په دغه ګیلري بټن باندې کلیک وکړئ. دغه تصویران وروښیاست په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. دغه رقم په پوسټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دغه تصویران به ستاسو په فیسبوک آی ډي کې شیر سي، بیا به هېڅوک هم نس کتلی، خالي به تاسو کتلی سي. نو ګور دوستان، تاسو کتلی سي. موږ سره دلته اپلوډینګ روان سو نو انتظار ته کوو چې دا کمپلیټ سي. ګور دا کمپلیټ سو. اوس که چیرې تاسو دلته بیا خپل فیسبوک آی ډي ته راسئ نو دغه تصویران ګور دلته هم لاک ورسره روان ده. دغه به اوس که چیرې بل څوک ستاسې آی ډي راواړوي، په خپل موبایل کې ستاسې آی ډي راواړوي، دغه تصویران به نه ورته راړوي ځکه دغه موږ لاک کړي دي، دغه موږ پټ کړي دي، دغه هېڅوک هم نس کتلی، خالي به موږ کتلی سو. نو دغه رقم دوستانو د دغه کوچني سټینګ په ذریعه سره تاسو په فیسبوک کې کولی سئ چې خپل تصویران او پوسټونه مو په فیسبوک کې هایډ کړئ، پټ کړئ، بیا به خالي تاسو کتلی سي، نور به نسي کتلی. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ سوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملایکو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.